السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته ده چې بل پرونه چې دی نو راکټ سپوږمۍ ته لېږلی دی، خو ملګرو تاسو ته صرف ښکاري چې د پاکستان د جنډې نوم پرې هم نشته. بل دا چې د عوام د بېوقوفه کولو لپاره دا بل یو میشن تیار کړو، ځکه چې دا خلک د عمران خان سره ډېره زیاته مینه کوي، د عمران خان سره محبت نه ختمېږي. نو دې خلکو له یو بل میشن راویستو چې دا سپوږمۍ ته راکټ لېږو، نو د دې د وجې نه به د خلکو دا مینه نه دی د عمران خان نه لاړه شي. اوس دا د دوی پلان دی چې دوی د عمران خان سره مینه ختمه کړي، په څه وجه باندې دوی اوس راواوړي دې طرف ته عمران خان په جیل کې دی او موږ یې ووژو. دا یو نوی پلان تیار کړی دی ملګرو، تاسو ته پته ده چې اوس چې دی نو راکټ یې لېږلی دی، اوس په هغه کې خلک مشغول دی او کله چې څومره لاړ او 15 ورځو کې به راشي، 6 میاشتې به هلته وي، صرف په دې کې مشغول دی. بلکې زموږ د پاکستان دا نه دی، زموږ د پاکستان لینګویج پې هم نشته دی، په کار وه چې د اردو لینګویج پې وي، هغه چیني لینګویج دی. او کله چې دا سپوږمۍ ته الوځاوه نو په هغه ټایم کې چې دی نو ټول چینیان ملګرو، دا زموږ د ملک حالات دی، ځکه چې زموږ یو سیاستدان یو ساینسدان ورسره هم نه و، بلکې دا ټول چاینا والا و. ملګرو دا یو میشن تیار کړی دی چې د عمران خان د عوام د زړونو تیارولو لپاره دا یو بل پلان دی. ملګرو ما ویل چې ستاسو شریک یم او که ویډیو هم خوښ شوي نو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ.